هرات ولایت کې د لاسي صنایعو څخه د کورونو د ښایست او سینګار لپاره د دیکوراسیون لومړنۍ نندارتون په لار واچول شو. د دې نندارتون په لار اچونکي وایي چې دا نندارتون به د 3 ورځو لپاره پرانیستی پاتې وي او د دې ګام څخه یې موخه د قرنطین مودې او وزګارۍ مهال څخه رغنده ګټه اخیستنه، د لاسي صنایعو وده او د میرمنو هڅونه یادوي. نور حال زموږ د همکار په راپور کې واورئ. هرات ولایت کې د لومړي ځل لپاره د میرمنو د لاسي صنایعو څخه د کورونو د ښایست او سینګار په موخه د دیکوراسیون هنر نندارتون جوړ شو. دا نندارتون چې د هرات ولایت د عامه کتابتون په تالار کې په لار اچول شوی دی، پکې د میرمنو په لاس جوړ شوي د کور یو شمېر لومړني توکي لکه کټونه، د ډوډۍ خوړلو لپاره میزونه، ساعت یا ګړۍ، زنګو او د کور لپاره نور اړین لومړني توکي تر سترګو کیږي. دغه نندارتون په لار اچونکي وایي چې د دې ګام څخه یې موخه دا وه چې وښیي میرمنې دا وړتیا لري چې په سختو شرایطو کې د لومړنیو توکو څخه په ګټې اخیستنې نوښت وکړي او دغه راز بل لوری د لاسي صنایعو وده او د ښځو هڅونه یادوي. شروع هدف ما، شروع برنامه ما از علاقه زیاد ما به دیزاین خونه، تزئینات و سلیقه کاری بود. از این موقعیت قرنطین خواستیم استفاده و بهره کامل ببریم. خواستیم که خانوما ببینن که انجام کار در هر موقعیت ممکنه و ایده بدیم برای خانم ها تزئینات خواسته داشته باشیم. خانه هایی که ما در نظر گرفتیم خواستیم که برای از این خانه ها دیزاین تعیین کنیم. ما داخل گروه 4 نفریم و چیزی که باعث شده ما این کار بکنیم اولا که همون رویا و اهداف خود ما بود که یک رویایی داشتیم از کودکی و یک چیز دیگه هم که باعث شد این بود که ما وقتی داخل خونه کاری انجام میدادیم هم اطرافیان ما تشویق میکردن، همون سلیقه و مورد قبول همه مردم که داخل خونه رفت آمد میکردن قرار میگیریم. په همدې حال کې د هرات ولایتي شورا غړي د دې نوښتګر ټیم څخه په مننې وایي چې سیمه ییزه اداره باید په دې برخه کې نوښتګر ځوانان ځواکمن او وهڅوي. جا داره به نمایندگی از مردم هرات از این تیم با استعداد تشکر و قدردانی بکنیم. امیدواریم حکومت محلی در این امر توجه جدی بکنن و این استعدادهای نوین و جوان رشد بدن، تقویه بکنن و فرهنگ جدیدی در هرات این باید رشد پیدا بکنه. همچنین از دانشگاه هرات ما تقاضا داریم به خصوص دانشکده هنرها که دیپارتمنت دیزاینر در مضامین درسی خود بگنجانند. په این حال کې د نندارتون ته راغلي یو شمېر کسان د تازه ګام د نوښتګرو میرمنو لپاره لاسته راوړنه ګڼي او وایي چې په دې ګام سره کولی شي میرمنو لپاره د کار لپاره فرصتونه برابر کړي. ما باید تشکر کنیم از این دختر خانم‌ها که اشتراک کردن، فرض مثال این چیزا تیار کردن، این دیکوراسیون‌ها جرأت به خود پیدا کردن، چون اینا تکنیکی نبودن، کسایی بودن که فرض مثال بزی چوب و فلز اینا سر کار نمی‌داشتن، خانم‌ها خانه بودن، بازم به خود جرأت پیدا کردن، فرض مثال اینا تیار کردن که یک چیز نوآوریه، یک اشتغال زایی برای خانم‌ها میشه که اینا بتونن با آینده بیشتر از این کار کنن. په ورته مهال کې د هرات ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مشر آریا روفین وایي چې دغه میرمنو د ټیم د خورا لومړنۍ توکو څخه په ګټه اخیستنې وتوانېدې د کور د ښایست او سینګار لپاره داسې نوښت وکړي چې یو خوا لاسي صنایعو وده وکړي او بل خوا د ښځو لپاره کاري موقع برابر شي. به این گونه اگه بگیم اولین نمایشگاه صنایع دستی است که مشخصا روی دیزاین کار شده، دیزاین و دکوراسیون خانه ها. این گروه دختران خلاق با استفاده از ابزار غیر قابل استفاده، وسایل تزئینی و وسایل زینتی بسیار با کیفیت را برای خانه‌ها تولید کردن. از یک طرف میتونه باعث رشد صنایع دستی بشه کار و دوم تولید شغل و تولید کار برای خانم‌ها و برای آقایانی که بیکارن، یک عرصه برای اشتغال زایی میتونه باشه. هرات ولایت کې د میرمنو لخوا د لاسي صنایعو د ودې او د ښځو د اقتصادي بساینې په موخه زیات نندارتونونه جوړ شوي، خو د کورونو د دیکوراسیون د ښایست او زینت لپاره دا لومړی ځل دی چې داسې نندارتون په لار اچول کیږي.